طالبانو غزني کې د غاښونو د ښځینه ډاکټرانو پر فعالیت بندیز ولګاوه. 4 روغتیايي مرکزونه تړل شوي. غزني ولایت کې سیمه ییزو سرچینو خبر ورکړی چې په دغه ولایت کې د غاښونو د تشخیص او درملنې 4 خصوصي مرکزونه تړل شوي دي. له دغه ولایت څخه سرچینو چهارشنبه د کب د میاشتې پر 3 نیټه وویل چې په غزني کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر چارواکو په غزني کې د غاښونو د تشخیص او درملنې 4 هغه مرکزونه تړلي چې د ښځینه ډاکټرانو لخوا اداره کېده. سرچینې زیاته کړې چې دغه روغتیايي مرکزونه د غزني ښار په اړوندو برخو نوآباد سیمه کې تړل شوي دي او وسلوالو طالبانو د دې لامل د ښځینه ډاکټرانو لخوا د نارینه او ناروغانو درملنه بللې ده. سرچینه زیاتوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر محتسبانو د یادو روغتیايي مرکزونو خاوندانو ته خبر ورکړی چې تر 2 اونۍ پورې دې مرکزونه وتړي او کله دې وروسته بیا هم په خپلو کلینیکونو کې د نارینه او ناروغانو درملنه وکړي د کار جواز به یې لغوه کړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې دغه ادارې نارینه او ښځینه ډاکټرانو ته خبرداری ورکړی و چې په یوه روغتیايي مرکز کې دې کار نه کوي او ښځینه ډاکټرانې دې د نارینه او د درملنې حق نه لري.